مال شیخ سادی سے بولی دی یک زمانہ صحبت با اولیاء یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر است 100 سال طاعت بریا یو گھنٹہ د نیکانو په مجلس کې کېناستل دا د سلو کالو بیریا عبادت نه زیات ثواب یو گھنٹه د نیکانو په مجلس کې سړی نه څه شی جوړ شي د نیکانو په مجلس کې سړی نه دا شی جوړ چې همدې شیخ سادی صاحب ویلي دي چې ګلې خوشبوئی در حمام روزه ګلې خوشبوئی در حمام روزه رسید از دست محبوب بدستم حمام ته تلو عدد دوست چې و هغه حمام ته راغلی نو یار د حمام د دیوال په خوا کې چې هغه بدبویه خټه وه هغه یې راواغسته او شیخ سادي صاحب له په لاس کې ورکړه شیخ سادي صاحب ورته لاس ونیو خټه یې واغسته نو خټې نه شیخ سادي وایي چې زما سپېږمو ته خوشبویي راله نو ما خطے نہ تپوسو کو کہ بدو گفتم کے مشکے یا عبیری بدو گفتم کے مشکے یا عبیری کہ ازبو دلاز تو مستم اے خطے تا مشکے کا عنبر زما خود بالکل رمست اور دمر علا خوشبوئی در نہ زما سپیگمو ترات نو خطا راتا وئی بگفتا من گلے ناچیز بودم بگفتا من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم اے شیخ سادی زد حمام یو پلیتا خطاو ما خود گل پلاس کے راغلم نزک د گل خوشبوئی پا ما کم پیدا شوا د محبوب لاس خود گل لاسو خطاوم خو چې د گل لاس کے راغلم نو د گل رنگ ما کم پیدا شوا د نیکانو خلقو پلاس کے او پا مجلس کے سڑی کے بوئی پیدا د امام بخاری رحمت اللہ علیہ سوانح د بخاری په ابتدا کې چې لیکلي دي نو دا شعرم پکې لیکي ځکه چې امام بخاری کې وفات شو نو شپږ میاشتې د هغې د خاورو نه د مشکو د عنبرو بوی راول د قبر شپږ میاشتې خلکو به هغه خاورې وتښتولې بیا به یې جوړ کو بیا به یې وتښتولې اخر دا وخت بزرګان را جمع شو دعا یې وکړه چې دې نه دا اثر لرې کړه چې دا تربت باقي پاتې شي زما عزیزانو عرض مې دا و چې په ریوند کې لویه دنیا دې دپاره راغلي چې دا د نیکانو مجلس دی په دې ځای کې وخت تېرول او ناسته اوس بعضی پیران یا ملیان صاحبانو ته درخواست کوم چې دا هم یو عمل دی او عمل په عربي کې د زړه قصد او ارادې ته وایي انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى د زړه قصد او ارادې ته عربي کې عمل وایي که دا عمل سړی صرف دې دپاره کوي چې دلته تله ثواب دی نو دغه ځای ته بیا بد ویل دا زما عقل کې نه ګوره دې خبرې ته چې دا جګړه په څه ده دا جګړه په څه ده د بېنظیري او د نواز شریف جګړه په څه ده څومره خو عقل در کې شته که نه د خدای بندګانو په سپېږمو خو روټۍ نه منډئ د روټۍ سورې خو ښه پېژنئ څومره عقل خو کوئ چې د دې ملا صاحب او د دې تبلیغ والاو جګړه ده چې تا په څه ده یا د دې پیر صاحب او د دې تبلیغ والاو جګړه ده چې تا په څه ده دې ته لږ په خپله به په نتیجه ورسئ 50 کاله د پاکستان کې هره جګړه د سیاستو او سیاستدانانو په دې ده چې ته کوشه او ټټو ماله راکړه داسې ده ته کوشه او ټټو ماله راکړه بله خو نه ده خو بېنظیرې ته کوزه شه چې زه خنډی او ستا سپي کښېني اوس هغې سرې شونډې نری غاړې راوتې ده هغه وایي چې خنډي یې ته کوز شه چې زه پې کښېنم او دا قوم میلو او بیزوګانې دي هر چا ته ګډېږي هر چا ته په دې قوم کې چې ضمیر پیدا کېږي او عقل پکې پیدا کېږي نو قیامت به زما عقل کې نه راځي سوچ دې ته وکړئ چې دا پیر صاحب د دې ډلې ولې برخلاف دی څه چل
پیران به آواز وکړي دا بسترو والا مه پرېږدئ، دوی ته د امریکې نه پیسې راځي. دی خو وګورئ، که دا امریکا صدر کلیکټن دی که څه خنزیر دی، دا یو ارب روپۍ راولیږي بجلیګر ملا ته چې دا واله خو د دین تبلیغ نو تیوا به علم که نه اغسته پکار دي. چې اوس امریکا ما ته پیسې راولیږي چې د خلکو ته د اسلام تبلیغ، نو دوی نه ښه کار بل چېرته دی. اوس امریکا دومره بېوقوف ملک دی چې هغه د اسلام پیښکندي کوي، بنیاد یې وباسي، او که هغه د اسلام د تبلیغ دپاره خلکو ته پیسې رالي. خدای مغه کور روان که چا کوم سوچ دې ته وکوي چې دا جګړه په څه ده. مونږ کې په دې 2 کروړه جګړې چې مړي وشي، څوک وایي چې سغات نشته؟ سغات شته، مړي پسې سغات ولې نشته؟ دې خو وګورئ چې خر مړي او ته په قبر باندې 100 روپۍ تقسیم کې دا خر لاندې بخلی کی. او زه ولې دا وایم چې دا شته دې دپاره ما مړي سره څه کار نشته، مړي سره د ما څه کار نشته. دې پیر صاحب ته ولې دې ډلې ته بد وی؟ دوی بس تبلیغ دی او تبلیغ دی، بل څه نشته. نو تا چې لوپټه په سر کړې ده او په خلوت کې ناست او سړی دله موټی درکړي چې دعا نه به مې نه وباسي، قربان دې شم، خدای دې په نیک را مدد که، قربان دې شم. دا پوښتنه دې کړې ده چې دا پیسې د پوډرو وي که دا د چرسو وي که دا د افیمو وي که دا د چرته غلا کړې ده چې دا ماله دې شکرانه راکړه. نذرانه نہیں سود ہے پیران حرم کا، دا نذرانه نه ده، دا سود دی. په غلا کې کامیاب شوې او دله دې هم پکې موټی ورکړو، خدای دې کامیاب کړي، یعنې خدای دې نور هم د غلېګانو توفیق. دا پوښتنه دې کړې. نو جګړه به عزیزانو دا یاد لرئ په دین نه ده. تبلیغ والا څه وایي؟ کلمه صحیح کوي، مونځ صحیح کوي، الله والا جوړ شئ، د خدای لار کې وځئ، د خدای دین خلکو ته وښایئ، قرآن خلکو ته وښایئ، دین ورته وښایئ. دغه خبرې کوي که بل څه وایي؟ دا خو نه وایي که نه چاته چې ماله ښځه راکا یا ماله لور راکا یا ماله، دا خو نه وایي که نه. اوس دا د یې لفظ دی یا، په دې یا سره سوا د الله نه بل چاته ندا نشته. یا الله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته که د یې استعمال کې تبرکن به کې، که د دا عقیده وه چې رسول الله د خدای غوندې حاضر ناظر دی، پاټکي به کافر شي. او دوی څه وایي؟ دوی وایي الله کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے؟ یا رسول اللہ کانفرنس ته پوهیږي دا ټول قوم سے به ورته ګډي کردار یې که وګورئ، اعمال یې که وګورئ. یو وخت 13 ورځو کې دا اجتماع چې وه راننوته دوایي اخیسته مال داسې دي چې دا یا رسول الله کانفرنس ته مال ښه زامن لوڼه دې شته وي چې او واده کړي مې دي، ما لوڼه دې څومره حصې ورکړي دي؟ وی چې لوڼو له څوک حصې ورکوي؟ لوڼو له حصه نه ورکوي. یا رسول الله کانفرنس بیجې لګولی دی. بس دا اخري ټکی یاد لرئ چې موږ څه شی یو؟ زباں پہ دین کا ہے غل، زباں پہ دین کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا، چھپائے جا رہے ہیں یا آج کل بت آستینوں میں. په جبه د اسلام چغې او په سر کې د کفر بازار. دا څوک؟ دا هغه د رسول الله د زمانې منافقان دي چې ولاړ به پیغمبر پسې په مانځه کې او په ترخ کې به بوتان نیولي. قرآن ورته څه وایي؟ ومن الناس من یقول آمنا بالله وبالیوم الآخر. اے پیغمبر استا په دې ژوند کې او خلقو کې ډېر کسان داسې دي چې تا ته وایي چې آمنا بالله، مونږ په خدای ایمان راوړی دی، وبالیوم الآخر، په قیامت مو راوړی، لیکن وما هم بمؤمنین. دا ګوره مؤمنان نه دي، دا منافقان دي. نو د کافر نه به سزا د منافق زیاتی. مونږ هغه یو په خوله اسلام. زمونږ یو ملګری و هغه به کله کله دا وي چې په خوله لا اله په زړه کې ټک د پاسه برګ، په خوله لا اله په زړه کې ټک د پاسه برګ، په خوله خندا په زړه بې ایمانه مسلمانه وه. په خوله خندا په زړه کې ټک د پاسه برګ ای مسلمانه وه. مونږ ټول داسې پیښ نه یو. په سر پیشو رونه یو، پیشو غریبه غوندې ناست دی،
ته ناګانه ورته لږه مږه وښایه سربه غوندې مږه ته بیا د دې پیشو بزرګي وګوره. نو عزیزانو خدای دې پرده ډېر لعنت وخت کې پیدا یو او په لعنت دور کې چلیږو لګیا یو. سلطانی هم بدماشي او بېدیني ده او خلوتونه او جماعتونه هم بدماشي او بېدیني شو. جماعتونه هم داسې تېر ورځو کې که خیال مې دلته یو پکې غرغر کوي دا کوم یو پکې چې ویې لګوي نو ته ولګوه منډې ولګوه. اوس دا ستاسو د ایمان امتحان داسې اواز که ستاسو کور کې پکې وکړي پاټکې به جوړوئ که نه دا څو جمعې چې دی دې غړ غړ کول چا دا پوښتنه وکړه چې یاره دا جومات کې پکې راغلي یې جنت غوښته ورته چې تا سره د کور عمره غم د جومات نه د کور عمره غم د خدای کور کې پکې غړچېږي د هغې غم در سره نشته. ستا کور کې مسمات ګلمرو ته دې پکې غړچېږي نو په ټکي والا مستري راولي زه مړه ورکېږئ. همیشه دپاره چا نه چې څه غواړې نو اول به هغې دپاره توصیه تمهید ږدې لکه قرآن کې راځي کاف ها یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبده زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا. یو بدی ته لږ سوچ کوئ چې د پیغمبرانو عادت داو چې الله پاک ته به څه وخت کې التجا کوله او څه شی به ترې غوښتو نو نادا ربه نداء خفیا پټ غوندې غلی غوندې په یکسوای کې به الله ته التجا وکړه. څه التجا وکړه؟ قال رب انی وهن العظم مني واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. التجا سوا بوډا شم کمزور شم سر می سپین شو لیکن ولم تکن بدعائک رب شقیا. دا توتیه تمهید دی د دعا د قبول دپاره. خدا دې نه مخکې نن چې کوم فریاد درته کړی دی نو قبول کړی دی. اوس هم یو فریاد درته کومه چې رد یې نه کړي بلکې قبول یې کړي. خیر واقع ډېره اوږده ده نو زما عزیزانو هر یو التجا چې خدای پاک ته کوئ نو هغه به ځان له او غلې غوندې چغې به نه وهئ ټوپونه به نه وهئ په ځان باندې به پیریان نه راولې. نن ستا د ملک رواج په دین کې هغه مخول دی چې الله دې امان راکړي. زمون خلکو د لاسه دا عوام د دنیا په اعتبار سره د خدای په عظیم قهر کې پراته دي او د دین په اعتبار سره د خدای په عظیم قهر کې پراته دي. د دین په نامه باندې ته نه ټوپلندې ملخ جوړ حق 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 چغې به وایي ټوپونه به وایي په مانځه کې به خوځېږي خلکو ته به وایي دا دین خلکو ته به وایي دا دین. اوس دا بدبخت قوم چې دی کې هیڅ قسم شعور تر اوسه پورې نه دی راغلی او نه پوهېږي بس خو چې څه دې ورته وایي په هغه لار رو. ما نه دوه درې ورځې وشوې خلک تپوسونه کوي سبا نه دا تبلیغي اجتماع شروع کړي برایونډ کې. دې ته لږ سوچ وکړئ چې زه به اول نمبر مخالف وی خو که په دې ځای کې ډله جوړول وی د ووټ دپاره په دې ځای کې ډله جوړول وی د لیډرۍ دپاره په دې ځای کې ډله جوړول وی د حکومت اغستو په دې ځای کې ډله جوړول وی د کرسۍ اغستو دپاره اول مخالف به زه وی. په دغه ځای کې زما په علم کې د 50 کالو د ملاتوب په سترګو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په منبر ناست یم که زه به په دې کې رو ریا کوم نو زما آخرت دې خراب شي. هغه څه درته ویم چې کوم شی ما د ایمان په رڼا لیدلی دی. ما هغه اولیاء او هغه بزرګان لیدلی دي چې کومو اولیاء او کومو بزرګانو د دې تبلیغي جماعت بنیاد چې چا ایښی و هغه یې لیدلی و. د دې بنیاد ایښی دی مولانا الیاس رحمت الله علیه او ما لیدلی دی هغه بزرګ مولانا عبدالمعبود رحمت الله. مولانا عبدالمعبود صاحب اوس په سن 84 کې د 103 کاله په عمر کې د هغه عمر 103 کاله او هغه په دلی کې د مولانا الیاس صاحب سره په یو کوټه کې پاتې شوی نو د هغه ټولې خبرې ما ته مولانا عبدالمعبود صاحب کړي. د هغه تقوا
اوس تاسو په ایمان ووایئ چې د چا تقوا دا وي چې په سبق کې طالبان ورته ناست دي او یو طالب په مسواک باندې په دې پوزه ووالو، طالب داسې پوزه ونیوه. ماښام چې شو دته احساس وشو چې دا طالب ما په پوزه ووالو دا به خوږ شوی. نو ماښام کوټې ته ورغی او طالب نه یې معافي وغوښت. استاد زی او طالب نه څه چل کوي؟ دا د عقل نه بار خبره ده. بیا یې په دین تسلي ونه شوه. مولانا عبدالمعبود صاحب ما ته ووایي چې سحر زما کوټې ته راغی او ما ته ووایي چې ته سره په جرګه لاړ شه دې طالب ته ما په مسواک پرون والی دی، هسې نه چې په قیامت کې خدای ما په دې کې رونه. نو ویزې ځان سره په جرګه بوتلم او طالب ورته په جړا شو چې حضرت دا خو د مسواک خبره وه، دومره خبره نه وایي نہیں بیٹا کہیں اس کا مؤاخذہ نہ ہو. که خدای دا وایي چې په مسواک دې ولې طالب والی نو د دې ولې جواب څوک کولی شي؟ که خدای ولې ووایي نو د ولې جواب به زه څه وکړم؟ دا یې تقوا وه. نور پې تاسو قیاس کوئ چې د ده عمل به څه و. داسې بنیاد یې کېښو چې نن د دنیا کم ګوټ دی چې د لا اله الا الله محمد رسول الله آواز دی ورونه رسول. کم ګوټ دی، که امریکا ده، که لندن دی، که جاپان دی، که روس دی، یو ملک د کافر وښایه چې هغې ته د لا اله الا الله محمد رسول الله دعوت ونه، یو ملک وښایه. نو دا خلق بېلوس خدمتګار، بېلوس روټۍ خپله، چای خپلې، جامې خپلې، کټ نه غواړي، بستره نه غواړي، او ستا جومات ته راشي او په ځمکه پراته وي او تا ته ووایي چې کلمه صحیح کا. زه تیرا ته تللی وم د دوی اجتماع ته، نو واپس چې راتلمه نو په لاره مې دا تیراوال ولیده چې بسترې په اوږه دي او څوک سروزې ته روان دي او څوک عشرې ته روان دي. نو دې ملګرو ته مې ووایي چې دا وګورئ، دا هغه خلق دی چې په رڼا ورځ به جامې خلکو نه وویستې او بیا به یې ورته ویل چې هلکه دا جامې راوبخه بیا مې پکې مونځ نه کړي. دا هغه خلق. نن د دې ډلې د برکته هغه خلکو بسترې په اوږه کړي دي او نورو ته خود نه تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. کم خلق چې په خپله په لار نه و هغه نورو ته د هدایت باعث جوړ شو، په خپله بېلارې و. نن هغه خلق د نورو دپاره هادیان جوړ شو. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. درفشانی نے تیرے قطرے سے دریا کر دیا، درفشانی نے تیرے قطرے سے دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا. نن اغا محمدی خصلت، اغا محمدی کردار، اغا محمدی رویہ نن د خلکو په رګ و ریښه کې نه ایسته. نو ما نه چا تپوس وکړو چې د ریوند اجتماع کې ثواب شته پکې؟ ما ورته ویلې غوږ کېده. مولانا ایوب جان بنوري رحمت الله علیه زمونږ استاد و. مونږ ته یو ورځ وی چې شان ورشاه کشمیری رحمت الله علیه د دیوبند لوی شیخ، هغه به په درس کې طالبانو ته کله کله د شیخ سادي صاحب ډېر صفت چې په سلوک کې د ده نه لوی سړی نه دی تېر شوی. اوس چې شان ورشاه کشمیری رحمت الله علیه د چا متعلق ووایي نو هغې کې به شک دی.